بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. يعني حضرت صلى الله عليه وسلم دي ویښتانو په متعلق اول روایت د مقدار په لحاظ عن حضرت صلی الله علیه وسلم ویښتان څومره وو د ده خادم خاص وی چې د حضرت صلی الله علیه وسلم ویښتان د غوږ تر نیمه یې پورې وو. دوم روایت کې ام المؤمنین وی د اول خپل نزدېکت د حضور پاک صلی الله علیه وسلم سره محبت د دغه اظهار کوي. زه او ان حضرت صلی الله علیه وسلم د یوه لوښي نه به ما د ګډ غسل کوم. بعضې خلک په دې مابین کې ذاتي دا توهمات قایل خو هم ذاتي څه ته نه ګوري چې نو ښځې سره ګډ غسل چې کوي نو یو د بل عورت کو ویني عورت ته کتل خو د سړي د ښځې ته ښځه سړي ته دا خو مکروه دي. نو دا څنګه کړه؟ نو دا اعلان جواب کوي چې د یوه لوښي نه غسل کول مستلزم لیدلو د عورت سره نه دي. هلته صریح روایت د ام المؤمنین موجود ده ما رأیت منه وما رأى منه. نه کاله دې د نبي علیه السلام سره وخت تېر کړی خو دا وی په نه کاله کې ما د نبي علیه السلام عورت نه ده لیدلی د دې ما عورت نه ده لیدلی د کامل حیا د وجې نه. دا په بحث د حیا د ده کې راځي. نو یوه لوښي نه ګډ غسل کوي نه سره وینې. یو خو دا ده چې نن سبا باندې برقونه نه وو. دوم دا وایي غټ لوښي وو په هغه وختو کې خو که موږ تاسې قدري شریفې ته وګورو چې اول به لاس لوښي ته نه ورننه باسي، لاس به مینځي بیا به د یغه لوښي نه اوبه به په لاس بدنۍ خو نه وې. داسې نن سبا باندې کې ګیلاسونه شیان خو نه وو. نو دا د ربړ یا ژبې سره ګنډلي وو. د دغو به غټ لوښی وو د اوبو نه ډک. بیا نو دغه غټ لوښی چې په داسې ټیک ځای باندې کېږدي یو یو طرف ته ترناسي یو دغه طرف ته ترناسي دا هم د دغه لوښي نه اوبه راخلي په سر یې توی هم توی وجودونه سره لیدی کېږي. نو دا خو یې مستلزم لیدلو لره نه ده خو خپل قرب حال ذکر کوي چې یعنې دا معنا هر څه مې ښه په یاد دي. نو ویې چې د حضرت صلی الله علیه وسلم ویښتان څنګه وو؟ فوق الجمه دون الوفره. مخکې موږ تاسې یو تفسیر داسې کړی وفره چې د غوږ تر نرمۍ رسېږي، جمه چې تر ولې رسېږي. دلته راغله چې فوق الجمه دون الوفره او د ابو داود په روایت کې راغلی دي فوق الوفره دون الجمه. نو څوک یې تفسیرونه بدلوي، څوک یې اعلان نه دا څه د دې په مابین کې اعتراض تعارض نشته. دلته د محل په لحاظ خبره ده. فوق الجمه د جمعې نه لږ ورپورته و، دون الوفره د وفرې نه رالاندې و. نو کوم شی شوه؟ لمه. وفره لمه جمعه. دلته د محل په لحاظ ابو داود کې چې ویې چې فوق الوفره دون الجمه هغه د ویښتانو د مقدار په انداز د وفرې نه اوږده و د جمعې نه لنډ و خو بېرته لمه شوه. دلته یې ویښتان ذکر شوه چې دا غړۍ مبارکه کې وو. اول روایت کې تعارض به بیا وروسته درته حل کوم. هلته ذکر شو چې تر نیمایي د غوږو وو. دلته ویې چې د غړۍ اورمیږ مبارک کې وو، د غوږو د نرمۍ نه لاندې خو د ولې نه لږ پورته. دوه روایت. دریم روایت کې حضرت برا ابن عازب رضی الله عنه ویې چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم درمیانه قده د ولې په مابین کې فراخي څڼې مبارکې جمعه دلته په عامه معنا د څڼو سره څڼې مبارکې هغه لګېدي په نرمیو د غوږو باندې. یوه کې نیم غوږ راغی، دغه روایت کې نرمي د غوږ راغله، په اول روایت کې د غوږ د نرمۍ نه لاندې ظاهره تعارض راغی که رانغی. نیمایي د غوږه پورې و ویښتان، تر نرمي د غوږه و ویښتان او لاندې تر نرمي د غوږ نه تر دغه ځای پورې ویښتان مبارک. دا بل روایت کې بیا ذکر کېږي چې د حضرت صلی الله علیه وسلم ویښتان ګړګوتیم نه و ډېر خویم نه و خو ویښتان یې نرمیو د غوږو ته رسېده. اوس درې خیله قوله شوه په دغه کې ظاهره تعارض راغی. د دغه اسانه حل هغه دا ده
چې دا په اوقاتو باندې بنا ده. ویښته خو یو په یو نه لویږي، په سوکه سوکه لویږي. ویښته لویدن ځکه خبره کوو ان حضرت صلی الله علیه وسلم چې مدینې منورې ته هجرت کړی، بیا سر مبارک نه درخیلی، بیا عمرې او بیا حجه، یا چې عمرې ته تللی سر یې خیلی یا چې حج ته تللی سر یې خیلی. اوس تر خیلو نه بعد چې ویښتان بیرته په لویدن راغلي، چا چې هغه وخت کې لیدلي چې د غوږو تر نرمۍ یې رسېده هغه حال یې ذکر کړی. چا چې دغه وخت کې بیا لیدلي چې څڼې پسې اوږدې شوي د غوږو نرمۍ ته رسېدلي دا یې ذکر کړی. چا چې د ولې ورمېږ ته رسېدلي دي هغه حال یې ذکر کړی. یو آسان تطبیق. دوم، ان حضرت صلی الله علیه وسلم یو وارې ویښتان لنډ کړي دي. د عمره او حج کې رخیلي، قصر یې یو وارې کړی په مدینه منوره کې. اوس نو قصر یې کړی د د غوږو د نیمې په برابر، لکه څڼې یې په دغ برابر یې کټ کړي دي. نو نیمې غوږه خبره صحیح شوه. اوس څڼې چې برابر یې قطع شوې بیا یې چې پرېږدي نو خو لویږي، بیا شحمایتنو ته رسېدلي او بیا لاندې محل ته رسېدلي. چا خو داسې تطبیق هم کړی، خو هغه ویلو بعید ده. داسې هم کړی چې د دغه ځای ویښتان دا چې داسې راتاویې خو مسافه یې اوږدېږي، دا د غوږ تر نیمه یې رسېده. د دغه ځای ویښتان دا د غوږ تر نرمو یې رسېده. د شا طرف ویښتان دا لاندې رسېده. خو دا م وایي هلته کېږي چې اوله نه دا لویدن شروع شي، چې یو سړي عام اوقاتو کې عادت څڼې وي، بیا خو دغه ویښتان هم لویږي رسېږي یوه ځای ته. نو ځکه دغه یې څه بعید بللی د دغه تطبیق. تر هغه نه هغه لنډه اسانه چې یا د حلق نه بعد یا د قصر نه بعد، یا د حلق نه بعد 3 مرحلې راغلي، یا د قصر نه بعد 3 مرحلې راغلي. دا وروسته روایت کې ام حنې رضی الله تعالی عنها چې د حضرت علي کرم الله وجهه خور نوم فاطمه ده، دا د مهاجراتو د جملې نه و، هجرت نه و کړی. نو ده وی چې نبی علیه السلام چې راغی د مدینې منورې نه په یوه راتګ چې لاندې نقطه وشلیکي د عمرې دپاره، هلته د نبي کریم صلی الله علیه وسلم 4 غدائر و. دا مابین کې بیا تر نږدې په غوږه پورې خبره ده. د آخر روایت کې ابن عباس رضی الله تعالی عنه بیا وایي چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم اول دا ویښتان دغسې خلاص راپرېښ، مشرکینو جلا کول، اهل کتابو خلاص راپرېښ. د اهل کتابو سره موافقت محبوب و تر څو به چې نوی امر نه و نازل. ولې محبوب و؟ بنیادي خبره ده، هغه اهل کتاب نو د دې ظاهر عمل کتاب ته منسوب کېدو، او د مشرکینو خو څه عقیده او کتاب نه و. نو ده چې هغه ملایان دي دغه موافقت، خو چې امر به وشو بیا به مخالفت. وروسته بیا حضرت نبی علیه السلام هم دا عمل غوره کړو چې دا د مابین څڼه لیکه یې سته. روا دواړه بله ورځ مو ویلي وو، خو بهتره دا ده چې مابین کې دا لیکه وباسي، غوږونه واړه یوې خواته بلې خواته. ولې دلته یې نقطه ځای ته ذکر کړی. ولې وایي ویښتان چې په ټنډه راپراته یي تلویس یې ډېر راځي. د سجدې په حال کې به دا ویښتان ټول په خاورو سپېره کېږي که نه، او چې تلویس راغی نو غسل ته بې زر ضرورت پیدا کېږي. ویښتان چې څوک پرېږدي صفایي بیا په ضرورت ده چې صفایي به یې کوي، او داسې کې به مینځلو ته ضرورت پیدا کېږي. نو د دغه وجې نه د دغه ځای نه یې پرېښودلو نه یوه خواته بله خواته اړولو کې وایي د نظافت رعایت کېږي. په آخر روایت کې بیا ام هانې وی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ما ولیدو د 4 صفائرو څښتن، کوڅۍ، کلاوه، کوڅۍ، کلاوه یمو په اصطلاح تاسې په ذاتي خپله ورته ګورئ. یو داسې چې دا ویښتان څڼې چې اوږدې وي سر چې غوړه کې، نو دا ویښتان داسې تاو کړي نه وي سره، اوږدلي نه وي سره، خو خپله دا ویښتان سره یو ځای وي.
دغه ته کلاوه ویلی کېږي. ان حضرت صلی الله علیه وسلم ویښتان د دغه ځای اړول داسې، نور د غوږو نه اړول نه ده ضرور. نو یوه کلاوه دا ویښتان به نیم دلته راپراته وو، په دغه برابره نیم به دلته راپراته وو، د غوږ شاته د غوږ مخته، لکه دا چې دوې کوڅۍ وي، اوږدلې نه وې، دوه په دغه طرف باندې، نیم د غوږ مخته نیم د غوږ شاته. نو کله تعبیر په غدائرو کېږي، څلور کلاوې، څلور مجمع د ویښتانو د حضرت صلی الله علیه وسلم چې راغی، ویښتان مبارکان لوی، سر مبارک واړه، ویښتان نیم د غوږ نه مخته ادام سره سریښ او د غوږ شاته ادام سره سریښ، لکه دا دوه خواته غدایر دوه دلته دوه دلته، او دا چې په لاس سره اووبې لکه د زنانه، دغه نه بیا تعبیر کېږي په ضفایرو سره. دوم تعبیر یې داسې وکړه چې څلور ضفایر یې وو، که وایي ضفایر شي یا خو تشبیهان اطلاق په شوی د ضفیرې نه وې، اوږدلې نه وې، هغه مجموع وې، بیا خو مشکل نشته. خو که اوږدلې وي نو دلیل د دې جواز چې د نرانو دپاره هم د ویښتانو کوڅۍ کول جایز دی. اگر که زموږ په اکثرو بلادو کې وایي دغه خاصه د ښځو ده، نو خلک بعضې عقیده د اباحت د ښځو دپاره بولي چې د ښځو دپاره کوڅۍ کول شته، د نرانو دپاره نشته، لیکن جایز دواړه دي. اوس هم په ډېرو ملکو کې د نرانو کوڅۍ شته، ما خپله لیدلې دي په دا ایرپورټو کې، د ترکیان دي ولاړم څوک دي د هغو ویښتان اوږده اوږده یې کوڅۍ ته جوړې کړي. نو کوڅۍ جایز دي، صرف خبره په دغه ځای کې د بیا فقهي حکم په لحاظ ښځه چې غسل کوي د جنابت نه د کوڅیو خلاصول بیخي نشته، اما په سړي باندې شته، ځکه په ښځو د ویښتانو پرېمینځل نه دي فرض، د پوستکي پرېمینځل فرض دي. ولې حرج دی د دې په باب کې؟ دوی ته شرعاً د ویښتانو خیر ناروا دي، د ویښتانو لنډول ناروا دي. و چې ویښتان خیر ورته ناروا شو، ویښتان ډېر شو، کوڅۍ کولو ته یې مجبوره دي، نو په هر غسل کې کوڅۍ خلاصول حرج ده. او چیرې په دین کې چې حرج راځي، حرج مدفوع ده. د نر دپاره خو عذر نه ده، خو ولې ښي کم دی کې دا عذر نه شو ویلی چې خو زه به مو هر غسل کې دا کوڅۍ خلاصو ماته تکلیف ده، دوی ته خو جایز ده که نه؟ نو لحاظه فرق په یو ځای کې د نور جایز ده، د نر دپاره هم کوڅۍ جوړول او د ښځو دپاره هم کوڅۍ جوړول. او نر که کوڅۍ جوړوي تشبه بنساء نه کوي. د ښځو کوڅۍ که موږ تاسې د خپلو کورنیو کې کتلي، دا د مخ طرف کوڅۍ دا بعضې ښځو چې په سر په منځ دوه ځای کوي، نو دا کوڅۍ باریکې وي، نری نری، د زینت دپاره. ښځو دپاره خو زینت شته، د ښځو دپاره خو زینت جایز ده شرعاً. د شا ویښتان بیا دوی هم غټې غټې چوټې، نر که کوڅۍ کولی داسې غټې چوټې وي. دا میده جوړول د ویښتانو به د ښځو په شکل نه وي، تشبه بنساء د نر دپاره ناروا ده، تشبه برجال د ښځو دپاره ناروا ده. نور کوڅۍ دا جایز دی، په دې کې څه مانع نشته.